سلام له خورشید تر دې مهاله وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. د لغمان پر الیشنګ ولسوالۍ نن سهار وختي ځانمرګی موټر بم برید وشو. د دغه ولایت د والي ویاند وایي په دې پیښه کې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي، خو تر اوسه کره شمېره روښانه نه ده. ویل کېږي دغې سیمې ته نږدې یوه مدرسه هم شته او هلته هم د ښیښو د ماتېدو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه هېڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر غني تېر مازدیګر د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا له ځانګړي څېړونکي جان سبکو سره وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې وویل د افغانستان د پراختیایي بودجې د مصرف د فیصدۍ لوړوالی د حکومت لپاره یو ښه پرمختګ دی، ځکه مخکې تر 50 سلنې کمه بودجه مصرفېده، خو اوس دغه شمېر 90 سلنې ته لوړ شوی چې دا کار د افغانستان د ادارو د ظرفیت لوړوالی ښیي. دې سره سم د سیګار مشر هم وویل په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه پرمختګونه شوي او همدارنګه په ډاګه کړه چې دغه هلې ځلې باید دوام وکړي. د سویلي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې وویل واشنګټن د ټاکنو د پوره شفافیت غوښتونکی دی او له ټاکنیزو کمیسیونونو تمه لري چې د قانون له مخې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. میرمن الیس ویلز همداراز په ډاګه کړه هغه ډول چې سوله د افغان ولس لپاره لومړیتوب لري د امریکا لپاره هم د اهمیت وړ ده او همداراز یې هیله څرګنده کړه چې راتلونکی حکومت دې هم د یوه لومړیتوب په توګه ورته پام وکړي. له دې سره سم عبدالله هم په دې ناسته کې چې تېره ورځ په سپېده ارمانۍ کې ترسره شوه وویل د سولې لپاره د ده دریځ ډېر روښانه دی او هغه دا چې مخکې له ټاکنو او د حکومت پر مهال به هم پرته له تردیده له واقعي سولې هرکلی کوي. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لوړپوړو چارواکو او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان د زابل د امنیتي وضعیت او د رازق عملیاتو د څرنګوالي ارزونې په موخه تېره ورځ دغه ولایت ته ولاړل. دغو چارواکو د زابل له سیمه ییزو مسؤلینو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دغه ولایت ستونزو او اړتیاوو ته به رسېدنه وکړي. ویل کېږي له 4 ورځو راهیسې په زابل کې د رازق په نامه چاڼیز عملیات روان دي او طالبانو ته د تلفاتو له اوښتو سربیره افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. په غزني کې د بهرنیو ځواکونو په 2 جلا جلا هوایي عملیاتو کې 15 طالبان ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویاند وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ د دیک او مقر ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 2 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د یادې ډلې یو موټر یو موټرسایکل او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. او 280 کیلوګرامه نشه یي توکي په ننګرهار کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. دغه مواد تېره ورځ د جلال آباد ښار او مومندرې ولسوالۍ له شاوخوا سیمو ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي د دغو توکو د لیږد په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.